مزه مزه یاره مزه مزه یاره او هسې د ډډو زیاره هسې د ډډو زیاره یا الله خیر یو بل کار نشته او بس خشاک راوړه هسې خشاک راوړه نه دی یاره السلام علیکم وعلیکم السلام ساده ګله بچې نیکه دادا بې ټوخي راغستی راته ښکاري سم زړه یې دله وچ او ضربه شوی دی دنه والله یا بچې نو ضربه شوی به نیمه نن مې څومه ورځ ده چې ټوخېږمه مریض یمه څنګه به نه ضربه کېږمه نو د ټوخي نه لیدلی یم کېده په دې خپو مې لږ زور وکړه بچې زور به دله وکړه به نه ساده ګله بچې ته خو ما کار دپاره لېږلی وې که نه ما ویل چې څه کار دې پیدا کړو او که نه بچې او نیکه دادا په بازار کې هر سړی غریب شوی دی هېڅ چېرته کارونه نشته چې لاړ شي کارونه کمه دي خو یو سوچ مې کلی نیکه دادا ښه نه دی یاره سوینډیډیس ته ځمه یا بچې دا سوینډیډیس پکې لا څه شی دی هغه خارج بچې د دې ویسټنډیډیزونه دې تېر شه بچې غریبي ده یو زه مریض په کور کې پروت یم بچې او ډېره غریبي ده دلته به دې څه ټکه پکه کولې بچې نو هلته ته اوس په څه شي د 2 روپۍ کمه دي یاره نیکه دادا دې غریبۍ دونه خفه کړی یم ښه دا پړپوس مې جګېږي او کته کېږي او پړسېږي او دې ویسټنډیډیز له ځمه ځه ورکې که دلته غریبۍ نورې نشته چې ستا دا علاج هم وکړم او صحیح کارونه هم دله وکړم نه دی یاره دونه روپۍ دونه لږ کښېنه خبرې ته غوږ کېږده ورشه هغه مال لایله کوه هغه خرڅ که ما له پې دوایي راوړه ویسټنډیډیس ته ځم او ویسټنډیډیس ته ځم پسه زر ځه مال خو به بوځمه خو بلې نه دې خبر کړم ګورې کور کې د سودا مودا هم نشته ګوره بېګا له بیا روجه نیسي یو څه شی به ورسره راوړمه چې ترېشلې کړو ترېشله هېڅ څه شی نشته زه ورشه بچې کور ته پې سودا راوړه همدغه ترېشلې کوه نور به څه شی وکړې بچې زه خپله هم ډېر وږی یم زه ورشه څه شی ورسره راوړه زه ځم ورغلمه به نیکه دادا ښه ته هم داسې ضربه ټوخېږه د خیره زه دله شربت هم راوړم لاړمه چې دوایي ده نه هېره نشي شربتونه پکې ډېر راوړه ټوخېږمه زه دلته شپه وکړو پاتې شه باران دی راځه د یو سنډا کور کې ولاړو دا به هم خرڅ کړو خدای یاره راځه که نه د خدای بنده غېږ کې دې والمه راځه د خیر هلکه دا ساده ګل څه کوي یاره او په دې ورغمکي دا چیغې چې روان کړی دی ساده ګله څه چل دی لکه شاهینه ساده ګله ستړی مه شي دا چېرته روانې دا بزه به وزمه خرڅوم دی یاره ساده ده د خیر دی ورغمکي ته بزه وی بزه ده که اوس بزه نه ده سبا خو ده بس داسې کار وکړه ساده ګله ای زه به ملګری شم او ګرانه بېله خرڅه مړه تا باندې مې داسې پوره اعتبار نشته دی زما ملګری دی ګرانه بېله مې خرڅه راځه چې ځو راځه دا لږه غېږ کې نه هلمه را روانه که داسې را روانه
ګرچاپېر په غرونو رالو بارانونه یاره غلی شه مړه یا نه دی یاره او ګلی ورېږي نو او مزه دلته شپه وکړه او پاتې شه باران غلی شه لکه لیونډره غلی شه که نه غلی شه شرمول ولیکې ودرېږه 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 راکوشه که نه لکه سم دا دی سم دا چېرته به یې خرڅ کړو دا خرڅومه که نه نه دي راځه د خیره دا به څو ده ساده ګله نو ته د اخري په څو والې دی به څو دی زه خو 1000 یوه دوه درې څلور پنځه او هی راځه د خیره دا اینې ده جب کې واچه پوره دي صحیح ده جب کې واچه اینې بیا ونه نه دی یاره ګله بس زه خو دې خرڅه کړه خرڅه مې کړه شکر او دی بس ما ته اجازه وکړه زه به دننه ځم ځه که نه یو شربت را باندې نه نه څښې بس ما سره مخه ښه وکړه ښه ځه ځان باندې بس خوشحاله که ښه ورځه د خیره ورځه ما روپۍ مې واغېستې روپۍ راځه استاذه زه به دلته لږه سودا لږه دوایي رالم یاره نه دی یاره ستا څو روپۍ شوې د خیره روپۍ شوې استاذه ګله 50 روپۍ 50 ولې څه چل در باندې شو ساده روپۍ رانه ورکه شوې روپۍ دې نه ورکه شي غلو دې نه ووالې پته نه لګي یاره خدای د غلو کور رام کې زه ساده ګله ما ته معاف کړې ځه دا دوایي مې وړم دوایي وړې راولېږه د ساده ګل روپۍ دې چې پټر چیسي ګورې نو موږ دا څومره ورځ ده کور کې م چې شی نشته دی او نیکه د ادم مریض دی روپۍ رانه ټولې غلو پټې کړې زه به اوس نیکه د ادا ته څه ویم ما خو ته لا ویل چې زه سوینډیډیز لم ځمه دا اوس چې شی شو زه خو کور ته نه ځم بلکل نه ځم کور ته لکه شیخه د شریخ رالېږي که نه رالېږي دا څه وخت دی وروره مننه استاذ لکه دا شریخ خو زما نه تېرېږي یار ما د ساده ګل نه روپۍ ووالې د هغې بېچاره پلار څونه مریض دی په ځای د دې چې هغې سره موږ همکاري وکړو د هغې نه غشته روپۍ ما واخېستې یار زه دا روپۍ بېرته ورکوم ځکه چې د پردی حق خوړل هم په دنیا کې شرمندګي ده او هم په آخرت کې د انسان د ناکامۍ سبب ګرځي یار زه دا روپۍ بېرته ورکوم هغې بېچاره پلار هم مریض دی په کور کې هم شی نشته سودا او ما ډېر غټ ظلم وکړو یار زه دا پیسې بېرته ورکوم